أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. دا سورة آل عمران وم نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. هو الذی اللہ غزات دے انزل علیک الکتاب چراوی لگو پتابان قرآن منه آیات محکمات بعضی د دین آیاتون دی محکمہ مضبوطہ. هن ام الكتاب اغا آیاتنا اصلو د کتاب دی. و اخر متشابهات او نور آیاتنا متشابهات دی. فاما الذین فی قلوبهم زیغ پس ها کسان چه بدلونو دائی کی کوگوالے دے. فیتبعون نروانی کی دوی دا اغو آیاتون پسی ما تشابه منہو چه پٹی مانا والدی دی کتابنا. ابتغاء الفتنة د پارا د طلبو د فتنه. وابتغاء تاویله او د طلبو د حقیقت داغه. وما يعلم تاویله الا الله او نپوهیږي په صحیح معنا داغه باندې مگر الله. والراسخون في العلم او مضبوط خلق په علم کې یقولون وایدی آمنا به مونږ ایمان راولې دې په دې باندې. کل من عند ربنا دا ټول د طرفا د رب زمونږ نه دي. وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقلن والا. پدی آیت کی زورنا او توبیخ دا د کتاب اللہ نمنون کتا او زیر دے منون کتا. یسو کو دا کتاب منینو آغی تزیر دے او سو کو چی دا کتاب منی نو دا آغی خائستا صفاتو آغیر آوڑی دی. پا دی آیت کی دا خبر ذکر کئی اللہ رب العزت د دې کتاب نا یو قسمه هغه عیسی هغه ښکارا کړی دا چې هغه ښکارا او واضح احکام باندې مشتمل ده لکه حلال و حرام حدود و عبادات. او دویمه حصہ دا سی آیاتونو باندې مشتمل دا چې داغي علمو داغي حقیقتو د الله نما سوا بل چاته معلوم نه ده. لکه د سورتونو په اول کې راځي حروف مقطعات د دې په مقصد باندې صرف الله رب العزت آغا پوئیگی. یاد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی
وکلمته القاها الى مریم وروح منه چې هغه د الله کلمه د هغې مریم ته ګزار کړې ده او د هغه د طرف نه یو روح دی. نو ګوره د چا زړونو کې چې کفر دی منافقت دی نو هغې متشابه آیاتونو پسې روان وي. د دې لپاره چې خلک شبهاتو کې هغه اخته کی خپل عقیده خپل نظریه هغې لپاره تاویلات کوي او دلیل نیسي او د چا چې مضبوطه عقیده ده په علم کې مضبوط دي نو هغوی متشابهاتو باره کې وایي چې دام د الله آیاتونه دي. خو لیکن بیا عقلمن انسان محکم خبرو پسې ځي متشابهاتو نه ځان ساتي. دریم دا په دې آیت کې د نصاراو د یوې شبهې جواب ذکر کړی. نصارا ویلیو چې عیسی علیه السلام ته بنده ویلو دا هغه بیا د بیدا ځکه وی آسمانی کتابونو کې هغه ته روح الله ویلې کلمت الله ویلې ابن الله د الله زوی ویلې شوی دی. نو یره چې معلومیږي دا چې عیسی علیه السلام لا د بندګۍ نه زیاته مرتبه ورکول هغه پکار دی. نو جواب دا دی چې د الله په کتاب کې دوه قسم آیاتونه دي محکمات او متشابهات. نو د نیکانو خلقو طریقه دا ده چې دوی دا متشابهات رالی نو دی محکماتو ته را واپس کیا او چا کې چې فساد وي نو هغې متشابه آیاتونه راخلي او د محکم آیاتونو په منځ کې ټکراو فساد هغه پیدا کیا. نو محکم آیاتونه شاته وغورځوي متشابه باندې عمل کوي او په دې وجه باندې خطا شي فتنه کې پریوزي. دی آیت کې دا خبره ذکر کوي چې په دې آیت کې الله د کتابو دو قسمونه بیانوي یو محکم او بل متشابه. محکم ست ویلې کېږي نو امام شوکانی رحمه الله ویا چې محکم ویلې کېږي دیتا چې داغه معنا ښکارا او داغه دلالتو ظاهر وي چې داغه معنا او داغه دلالتو هغه ظاهر وي. متشابه دا دی چې داغي معنا ښکار نه یا داغي دلالت او هغه ظاهر نه یعنی دلالت او هغه ښکار نه یا